جوړ په خیر. جرمني په پښتو لوستونو ته د آینس په کچه باندې په خیر راغلی. لومړی لوست دی. لومړی څپرکی Begrüßung und Abschied. Begrüßung جوړ په خیر. جوړ په خیر. Und auch Abschied خدای پامانی. خدای پامانی. خدای پامانی. Begrüßung und Abschied. Hallo. Hallo. سلام. Hallo. سلام. Hallo. سلام. Guten Morgen. سهار په خیر. Guten Morgen. Guten Morgen. سهار په خیر. Guten Tag. Guten Tag. ورځ مو په خیر. ورځ مو په خیر. که چیرې تاسو های ووایئ یا هم په سهار کې Guten Morgen ووایئ یا د ورځې په درشل کې Guten Tag ووایئ یا هم په ماښام کې Guten Abend ووایئ، دا ټول د سلام په معنا باندې کیدای شي. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. ماښام په خیر. ماښام په خیر. د مازدیګر نه اخواته دې ته ماښام په خیر یا Guten Abend وایو. کله هم چې چا سره مخ کیږو یا چیرته ځو هم کولی سو هلو ووایو. هلو ووایو او یا هم کولی سي همدغه Guten Abend وکاروو چې د ماښام په خیر په معنا باندې ده. ماښام په خیر یا هلو هم کارولی سو. راځو Gute Nacht ته. Gute Nacht. Gute Nacht دا د خدای پامانۍ په جملو کې یا د خدای پامانۍ ویونو کې راځي. Gute Nacht. یو څه ته مو ډېر پام وي چې مونږه د نورو سره یا د ماسپښین، سهار او ماښام سره مونږه Guten Nacht وویلې. دې ته مو ډېر پام وي چې دلته په آخره کې مونږه ان ورکه Guten Abend، Guten Morgen او Guten Tag مو وویلې. خو د نخت سره به Gute Nacht وایو. Gute یوازې آخر کې ای راځي. Gute Nacht ځکه چې نخت ښځینه نومونه ده او ارټیکل یې ډي راځي. Gute Nacht. Gute Nacht. شپه مو په خیر یا ښه شپه. شپه مو په خیر. Tschüss. Tschüss د خدای په امان. Tschüss د خدای په امان. Tschüss د خدای په امان. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen دا خدای په امانی ده خو جنبه یې ډېره رسمي ده. که چیرته تاسو په یو دفتر کې یاستئ او یو دفتر ته تللي د لیدلو وخت مو درلودی، وخت هم خلاص شو، سره راوځئ، نو هغوی به تا ته Auf Wiedersehen وایي. Auf Wiedersehen. حضوري ملاقاتونو کې ناستو کې چې کله تاسو خلاصیږئ نو د خدای په امانۍ یا رخصتېدو په وخت کې Auf Wiedersehen وایي. که چیرې تاسو رسمي چا سره خبرې اترې په موبایل کولې، که څه نو ټلیفون باندې مو ورته زنګ وهلی و، بیا Auf Wiederhören وایي. Auf Wiederhören. تر بیا د اورېدو په هیله. تر بیا د اورېدو په هیله. Auf Wiedersehen. تر بیا د لیدو په هیله. خدای په امان. او Auf Wiederhören. تر بیا د اورېدو په هیله. د خدای په امان. الله مو مل. تر بیا ښې چارې.